د شرعي روجې وخت د سبا صادق پر راختلو باندې شروع کیږي ګوره، او دا د نمر په پریوتلو او د شپې په داخلېدلو باندې ختمیږي. کله چې نور پریوته او شپه داخله شوله نو بیا روجه ختمه ده. د شپې روجه نیول په اسلام کې نشته دی. غوره او مستحبه طریقه د روجه ماتي په وخت کې هغه دا ده چې انسان په روجه ماتي کې تلوار وکړي او په روجه ماتي کې بیړه وکړي. کله چې نور پناه شي او شپه یقیني داخله شي نو بیا روجه ماتی ځنډول پکار نه دي چې بیا به انتظار کوي خلک او نور به روجه ماتی ځنډوي. دا خلاف سنت دی. په صحیحینو کې د سهل ابن سعد رضی الله عنه په نقل حدیث دی، وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطره، خلق به همیشه په خیر او برکت باندې وي تر څو چې دی په روجه ماتي کې تلوار کوي او په روجه ماتي کې بیړه کوي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه و عملم داو. مسلم شریف کې روایت نقل ده، ابو عطیه وی زه او مسروق دواړه عایشه صدیقه رضی الله عنها ته ورغلو. دا دواړه حضرات تابعین دي. وی من عایشه صدیقه رضی الله عنها ته ورغلو، ورته مو یا ام المؤمنین، اے د مؤمنانو موري، رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دو تن صحابه دي، احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه، پدې کې یو تن د ماښام په مانځه باندې هم تلوار کوي او په روجه ماتي باندې هم تلوار کوي. والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه، او اې د مؤمنانو موري هغه بل صحابي د ماښام په مانځه کې هم تاخیر کوي او د روجه ماتي کې هم تاخیر کوي. دا ځنډه. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے پختنہ کئی و ایہما یعجل الافطار و یعجل الصلاة، پا دے دوارو صحابو کی کمی او دا روجماتی او دا ماخام دا منزل تلوار کئی. دا تابعین حضرات ورتوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلوار کئی پا روجماتی او دا ماخام پا منزل باندی. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ورتو فرمائل، هاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دقرنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑی دی د ماخام په مانځه کې تلوار کړي دي او روجماتی کې هم تلوار کړي دي. دغرنگ ترمذی شریف کې حدیث نقل کړي د ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، قال الله عز وجل، چې الله رب العزت فرمایلی، ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا، بشک ډیر محبوب ما ته زما په بندگانو کې اعجلهم فطرا، هغه څوک دی چې هغه د دینا پرو جماعتی باندې تلوار کوي او پرو جماعتی باندې بیړه کوي. دا ما ته ډیر محبوب دی او ما ته ډیر ګران دی. خود دې محبت هم دو وجه کې دی شي. ګوره یو وجه خدا ده چې په دې روجماتی کې تلوار کولو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداری دا او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې عمل دی او دا د الله رب العزت د مینې او د محبت سبب دی. څوک چې د رسول الله مبارک علیه السلام په سنتو باندې زی الله رب العزت ورسره مینه کوي. په سورت آل عمران کی 11 نمبر آیات کی اللہ رب العالمین فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبرہ دے خلق تو آیا
ان کنتم تحبون الله کچرته تاسو د الله رب العزت سره مینه او محبت کوئ فاتبعوني نو زما تابعداري وکئ ما پسې راځئ یحببکم الله نو الله رب العزت به تاسو سره مینه او محبت وکي څوک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې کیږي او د هغه تابعداري کوي نو د سره الله رب العزت مینه کوي دویمه وجه دغه مینې چې روزه کې څوک په روزه ماتي باندې تلوار کوي الله ور سره مینه کوي د هغې دویمه وجه دا ده چې دې کې مخالفت دی د اهل کتابو سره د یهودو د نصاراو سره مخالفت دی څوک چې د یهودو د نصاراو سره مخالفت لري او هغې نه ځان جدا کوي د الله رب العزت د هغه بنده سره مینه ابو داود شریف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نقل کوي ابو هریره رضی الله عنه چې نبی پاک علیہ السلام فرمایل لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون لا يزال الدين ظاهرا همیشه به دا دین ظاهر وی همیشه به دا دین غالب وی همیشه به دا دین اوچت وی ما عجل الناس الفطره ترسو چې خلکو پرو جماعتي باندې تلوار کوو او پرو جماعتي باندې بیړه کوله لأن اليهود والنصارى يؤخرون ځکه چې یهود او نصارا پرو جماعتي کې ځنډ کوي او پروجې ماتولو کې هغه تاخير کوي نو بنا ان ځنې خلک اوس داسې عادت لري چې کله لمر ډوب شي او شپه داخلي بیا هم ناستی و انتظار کوي څوک تسبیح اړي او څوک خبرې کوي او چا د دعا د پاره لاسونه پورته کړي او روزه نه ماتي او نورو ته وایي چې صبر وکړه چې دا ستوري خوځلېږي او ستوري روښانه شي نو بیا به روزه ماتوي دا خبره خطا ده بی بنیاده ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه خلاف ده د نبی علیہ السلام د سنتو نه خلاف ده د صحابه او د عمل نه خلاف ده مونږ ته اسلام دا نه دی ویلي چې هغه پورې بروجه نه ماتوي چې ستوري خو وزلیږي او اسمان کې ستوري ښکارا شي دا نه دی ویلي اسلام خو مونږ ته د دې تعلیم را کړی دی نبی علیہ السلام خو مونږ ته دې خبرې ته ترغیب کړیو چې کله لمر پناه شي او شپه داخله شي نو بیا رو جماعت مزنډوي می تاخير کوي بس رو جماعت مخ کې کوي دې کې خیر او برکت دی او دا د الله رب العزت د مینې او د محبت سبب کیږي نو چې کله لمر پریوته او شپه داخله شو نو بیا رو جماعت زنډول پکار نه دی او دا بیا ثواب غني خلق دې کې ثواب نشته دی کما طریقه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف وي نو هغه کې څنګه ثواب غني نو پکار دادا چې کله شپه یقیني داخله شي او نور پریوزي نو رو جماعت دې په تلوار سره وکړي شي او هغه کې ځند نه کیږي دا شرعي طریقه